په ګټو ټکولو د وخت نه اړوي هسې په ګټو ټکولو د وخت نه اړوي چې نهر نشي راویستی تیشې دې نه ماتوي چې لیونی دی نو سارا ته دې ځي شور دې کوي چې لیونی دی نو سارا ته دې ځي شور دې کوي ښار کې دې نه ګرځي پردی شیشې دې نه ماتوي لالا غزل دی چې قصه نازکه وه نیمه ژوندی وه او نیمه مړه وه قصه نازکه وه نیمه ژوندی وه او نیمه مړه وه د ژوند ورکه وه نیمه ژوندی وه او نیمه مړه وه روانه ژبه وه خلکو ویله خو چا لیکله نه روانه ژبه وه خلکو ویله خو چا لیکله نه بې قدره ځکه وه نیمه ژوندی وه او نیمه مړه وه نیم شنه شنه غرونه وو نیمه په اور سوې وه نیم شنه شنه غرونه وو نیمه په اور سوې وه د پښتون ځمکه وه نیمه ژوندی وه او نیمه مړه وه په ګل لرزه وه منصور صاحب په ګل لرزه وه ما ویل چې څه دي خوالی لاړه په ګل لرزه وه ما ویل چې څه دي خوالی لاړم پکې لولکه وه نیمه ژوندی وه او نیمه مړه وه مننه ژوندی وجودو سا پکې وه خو ژوند پکې نه و ژوندی لږ واورئ مننه ژوندی وجودو سا پکې وه خو ژوند پکې نه و چاینا نینځکه وه نیمه ژوندی وه او نیمه مړه وه بچی ترې ورک و ښار کې ناشنا وه یوازې هم وه بچی ترې ورک و ښار کې ناشنا وه یوازې هم وه د چا ادکه وه نیمه ژوندی وه او نیمه مړه وه خوښ وی خوښ و خو چې نه و هغه یې وژنه خوښ وی خوښ و خو چې نه و هغه یې وژنه سر کې کرکه وه نیمه ژوندی وه او نیمه مړه وه داسې نارې شوې ما ویل که شرمه یې راګزار کړه داسې نارې شوې ما ویل که شرمه یې راګزار کړه خو چنچڼکه وه نیمه ژوندی وه او نیمه مړه وه او لالا دا مختصر شری نظم دی ټرانسجنډر یو مکمل روح اندامونه او ځانګړی وجود د خدای د در نه یې بس دغسې راوړی وجود د نڅېدونکو ژوندو خپو د پاسه مړی وجود د یو پوره او د ژوندي انسان نیمګړی وجود شونډې هم شته پکې مستي هم شته خندا هم شته سترګې هم شته پکې ارمان هم شته رڼا هم شته روح هم موجود دی پکې ورکه تمنا هم شته سوچ هم لري مازغه شته پکې سودا هم شته زړه کې د درد دی کې لري ور پکې راز هم لري خوله یې هم شته ژبه هم شته ژبه یې هم شته آواز هم لري پوره جذبات لري غصه کوي ګداز هم لري ژوندی ښایست لري فن هم لري انداز هم لري ښه کامل عقل لري ښه پوره شعور هم شته پراکتو کې د خپل وجود غرور هم شته سوزي سینه کې شته په سر کې سرور هم شته د دغه نیم وجود د نیم ژوند منشور هم شته خو مسله دا ده چې دا به خلک څنګه ومني څوک به دا رنګ هم د فطرت د تصویر رنګ ومني چې دا به څوک خپله پښتو وګڼي ننګ ومني په دې ورغوي به په امن څوک اترنګ ومني وجود به رپي په نڅا به د چا غېږې لځي چې کرنسي مننه وجود به رپي په ګډا به د چا غېږې لځي چې کرنسي نوټ ویني رسا به د چا غېږې لځي خو زما دغه سوال په خپل ځای ښه محکم ولاړ دی څوک به د دې غېږ لکه دا به د چا غېږې لځي دا به څه بایلي چې د خپل عصمت ګوهر نه لري هیڅ اختیار لاس کې نه لري شمله په سر نه لري ځمکه جایداد نه لري زور نه لري زر نه لري د خپل وجود نه سیوا بل سبب د شر نه لري ولاړه اوس هم د خپل ذات سوال ته حیرانه ده چې
چې دا رنګینه تماشه ده که انسان ده چې پیدا شوی د آدم او د حوا نه ده که راپرېوتې په باران کې د اسمانه ده ویلي چې خدای را پیدا کړی یم جوخه به یمه که د دې خلکو د معیار نه یمه نه به یمه خو زما دغه سوال په خپل ځای ښه محکم ولاړ دی چې زه دی نه یمه ده نه یمه نو څه به یمه ډېر ډېر مننه